د افغانستان د علماو سرتاسري شورا په داس حال کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ څرګندوي چې د هېواد په ټولو ولایتونو کې جګړې زور اخیسته او جګړان د ښارونو مرکز ته رانږدې شوې ده. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا غړی سید رحمان وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مشروعیت لري، دلته اسلامي قوانین نافذ دي او د دغه نظام پر وړاندې جګړه ناروا ده. کاملا په دې باور یو چې دا نظام د مسلمانانو ده، دلته مسلمانان دي، د نظام قانون اسلامي دی، دلته چې دا کوم خلک ژوند کوي هغه مسلمانان دي، په دا جګړه کې چې څومره خلک متضرر کیږي هغه ټول مسلمانان دي. دغه ټول خبرو په نتیجه کې موږ بیخي په صراحت او په داوی سره وایو چې د نظام او د خلکو په وړاندې جګړه ناروا ده، حرامه ده. دغه شورا سرپرست سردار تطران وایي افغانستان په نیابتي جګړه کې راګیر دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي چې دلته سوله او امن واوسي. د سیمې ګاونډي هیوادونه هم زموږ سره د اوبو مشکل، د معدنیاتو مشکل او نور ډیر سیاسي رقابتونه او مشکلاتونه لري چې هغوی به ونه غواړي چې افغانستان دې په خپلو پښو باندې ودرېږي، یو مستقل، آزاد او یو قوي نظام دی ولرو. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا پر طالبانو غږ کوي چې له جګړې لاس واخلي او دغه ستونزې د حل لپاره د مذاکراتو میز ته راوګرځي. طالب علم ها بدانند، طالب های به نام طالب هستند در افغانستان بدانند که مشکل اگر بخواهند در افغانستان مشکل حل شود و یک بار دیگر عظمت و بزرگی از دست رفته مردم افغان اعاده شود، یک بار دیگر مردم افغانستان حیثیتش به دست بیاد، یک بار دیگر مسافرینی که در گوشه و کنار دنیا افسرده زندگی میکنن باز بگردن به وطنشان، جز از طریق صلح، جز از طریق دوستی راه حل دیگه وجود نداره. دغه شورا په داس حال کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بولي چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان، پاکستان او افغانستان علماو د یو ګډ کنفرانس له لارې هم افغان جګړه ناروا بللې وه.